ملګرو سردار یوسفزی یم او د نامتو شاعر ادیب قانوندان محترم بریګیډیر فلک بنګش صاحب یو کلام تاسو سره شریکوم. هیله ده چې ستاسو به خوښ شي. کلام دی چې تباه کړه سماج د پښتنو، چې تباه کړه سماج د پښتنو، څومره ګرم د مزاج د پښتنو، چې تباه کړه سماج د پښتنو، څومره ګرم د مزاج د پښتنو. پښتانه که بې پښتو کارونه پرېږدي، پښتانه که بې پښتو کارونه پرېږدي، ټول جهان به وي محتاج د پښتنو. سمو خیال دی هغه خلک پښتانه دي، سمو خیال دی هغه خلک پښتانه دي چې یې پرېښې هر رواج د پښتنو. چې چاړه یې کړه د رور په مرۍ تېره، چې چاړه یې کړه د رور په مرۍ تېره، بس هم دغه و معراج د پښتنو. د تاریخ یو څو ضعیفو پړپړونه، د تاریخ یو څو ضعیفو پړپړونه، څو به غواړمه خراج د پښتنو. د مخلصه مشرانو ضرورت دی، د مخلصه مشرانو ضرورت دی، فلک نشته بل علاج د پښتنو. چې تباه کړه سماج د پښتنو، څومره ګرم دی مزاج د پښتنو. د مخلصه مشرانو ضرورت دی، فلک نشته بل علاج د پښتنو، فلک نشته بل علاج د پښتنو.